پوښتنو برخه ته راشم. کوم دوستان چې پوښتنې لري مایک دې خوا ته داسته د اکاډمۍ نمبر ستا په خوا ته دوی سره مایکونه شته پوښتنه ته یې وکړي نو زه دغه مرحله د ډاکټر صاحب څخه خواستم چې دوی دې ډاکټر لقب راکړي خو په هر صورت زه صرف یو وړاندیز لرم چې هر پوښتنه کوونکی چې پوښتنه کوي اول یې هغه خپل شخص معرفي کړي چې زه د چا څه پوښتنه لرم او بل یې په پوښتنه کې له تبصرې څخه ډډه کوي مستقیما یې پوښتنې ته راسي ځکه چې وخت مو لنډ دی نو په دې اساس باندې د تخنیکي همکارانو څخه هیله لرو هر څوک چې پوښتنه لري چې مایک ور ورسوي. مهرباني د محترم لال باچا ازمون صاحب لال باچا ازمون صاحب ډېره ښه مقاله وه د هغه نه دا پوښتنه کول غواړم چې د افغانستان د تېرو 15 کلونو په تعلیمي باره کې او ترقۍ کې یو څه خبره وکړي چې ځکه چې په دې دوران کې په تېر 80 کاله کې دومره مرسته افغانستان سره نه وه سوې لکه د تعلیم په ځال کې په دې تېر 15 کاله کې او هغه د ده د مقالې نه پاته شوې وه د وخت د کمۍ په وجه. ښاغلی ازمون صاحب مایک ور ورسوئ. دلته چې راسي دا به اسانه راته چې کوم حکومت و هغې ته 12مه پورې ټول مضامین په پښتو ژبه کړل او ته دا وویل چې اوس هغه ټول مضامین بېرته په انګریزي ژبه کې شو نو دا کار سوی دی او که سوی دی څه مطلب دا یو ډېر لوی غلط و چې پښتو شوه بېرته په هغې کې انګریزي یا اردو شوه نو دا زموږ دپاره واقعتا د حیرانګۍ خبره ده دی دې په دې حواله وضاحت وکړي چې څه مطلب په دې صورتحال کې دا کېدل نو بیا څه وشو هلته ګوندونه څه وکړه څنګه جواب ووایي. درېیم نفر څوک پوښتنه لري؟ مهرباني. امین الله فطرت زما نوم دی د کوټې د خبریالانو رئیس یم د جنګ اخبار ته زما تعلق زما پوښتنه د محیب وزیر صاحب څخه ده. محیب وزیر صاحب او نور هم دا خبره وکړه چې ناامني او د وخت چې کوم استعماري قوتونه راغلي دي او د هغه سره چې کوم زموږ خانانو نوابانو اربابانو د دې سره مرسته کړې ده نو زموږ ژبه وهل سوې ده نو آیا د دې بغاوت هم خبره کېږي نو آیا دا بغاوت زموږ په ګټه کې نه دی چې دا د اربابانو د خانانو د نوابانو په خلاف وشي؟ صحیح. 2015 کاله پورې سپټمبر له پېښې نه تر 2015 کاله پورې د افغانستان په تعلیمي نصاب کې او همدارنګه د ښوونځیو په ډیرښت کې د پام وړ پرمختګونه راتله او د پرمختګ محسوسېده. دغه شمېر چې د طالبانو په وخت کې د زده کوونکو هغه تقریبا شاوخوا 2 میلیونه 3 میلیونه پورې د زده کوونکو شمېر یوازې په 2015 کاله پورې ورسېد. تمه دا وه چې نور هم به ښوونځي زیاتېږي او زده کوونکي به ښوونځیو ته ځي. د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي یا سرپناه ستونزه چې وه هغه د پخوا نه په میراث راپاتې خو 2015 کال نه راپدې خو بیا بېامني هم زیاته شوه. د پښتنو زیاتره سیمې چې وې هغه د جنګ جګړې بیا یو ځلې د تروریزم او د جنګ جګړو ښکار شوې. د دې سره سره په هغو سیمو کې چې امن دی اوس هم تعلیمي ستونزې چې دي شته خو په هغه پرتله نه شته لکه پخوا چې وي. اوس 12 میلیونه زده کوونکي چې دي شاوخوا دا ښوونځیو ته ځي. دا یو لوی ځای دی. د دې ترڅنګ په سلو کې تقریبا 80% د سرپناه ستونزه هم حل شوې ده. زیاتره ښوونځي چې دي اوس زموږ سرپناه لري دا ستونزه حل شوې ده. ولې بیا هم ستونزه د پښتنو په سیمو کې چې کله یادو د جنګ ده
د جنګ له امله ځینې سیمې چې دي مثلا جوړجاړی شوی ده د دولت وسلوال مخالفین چې دی خپل حکومت چې دی هغوی حکومت کار نه دی د دولت وسلوال مخالفین حتی په ځینو سیمو کې چې برلاسي دي هغوی حاضري اخلي د استادانو هغوی مکتبونه فعال کړي دي خو بیا هم اوس نوې کیسه چې شروع شوې ده هغه د داعش او د طالب ترمنځ کیسه ده دې کیسې د افغانستان او خصوصا د پښتنو په سیمو باندې د تعلیم په برخه کې ډېرې ستونزې زېږولي دي یوه ولسوالي ده یوه ولسوالي تقریبا د 150 په شاوخوا کې ښوونځي لري اوس مهال هغه ښوونځي چې د سړو سیمو 18 ښوونځي وو هغه 18 واړه تړلي دي او د تودو سیمو والا ته هم خبرداری ورکړه چې که چېرته ستاسو وخت هم راغی تاسو به هم ښوونځي ته نور شاګردان نه پرېږدئ او تاسو به هم ښوونځي ته نه او معلمینو ته یې مختار وکړه دغه د داعش او د طالب کومه نوې ډرامه چې شروع شوې ده دې زموږ په تعلیم باندې ډېر بد تاثیر کړی دی او زیاتره د پښتنو په سیمو باندې کړی دی نو ممکن دغه شمېر چې دی ورو ورو راکم کړي او ښوونځي چې دي بېرته په پوځي ځایونو باندې بدل شي په پوستو باندې بدل شي ولې دغه دوره چې ده خپله دغه 14 کلنه 14 کلنه دوره چې ده دا واقعا د تعلیم دپاره یو زرینه دوره وه ځکه چې د 2 میلیونه چې شمېر 12 میلیونو ته رسېږي او همدارنګه د ښوونځیو ودانۍ جوړېږي دا یو نوی زیری و ولې متاسفانه اوس موږ ورو بېرته هغه د پښتنو سیمې چې دي هغه د جنګ جګړو تر اغېز لاندې راغلي دي او دغه شمېر باندې به هم بد تاثیر ناوړه تاثیر وکړي او د ښوونځیو ودانۍ چې دي هغه به د پوځي مرکزونه وګرځي او ګرځېدلي هم دي لا نو دغسې یوه ستونزه اوس پرې موجوده ده ښاغلي ډاکټر محب وزیر صاحب څخه ډېر په احترام هیله کوو چې راسي البته پوښتنې به یې یاداښت کړي د زید صاحب دا تپوس چې کوم هغه خبره داسې ده چې تېر حکومت کې د عوامي نشرګوند حکومت چې و ډاکټر فضل رحیم محمد د ټیکنیکل بورډ چیرمن و نو دوی د لومړنۍ زده کړې چې کوم موږ د پرایمري زده کړې وو د هغې مضامین یې سوا د اردو د انګریزۍ نه باقي ټول په پښتو کې وژباړل او خو ما خبره وکړه چې د حکومتونو پالیسۍ دي یو نوی حکومت راغلی دی او پښتنو ورله ووټ ورکړی دی یا څنګه خو نن سبا حکمران دي نو هغې اوس کوشش دا کوي لګیا دي باقاعده چې هغه مضامین بېرته په انګریزۍ باندې وژباړي دی کوي بلکل شک و شبهه نشته او دا دې کوي بلکې صرف دا نه ده دغه خبره دا ده چې د عوامي نشرګوند په حکومت کې چې د اسلامیات څخه یا د نورو دغه څخه د جهادي موادو د ویستلو هڅه شوې وه اگر چې هغه جهادي مواد چې دوی ویستل نو څه دوی په هغې کې د قرآن د آیتونو په ضد د تورات یا د انجیل آیتونه نه راوړي هم د قرآن آیتونه یې راوړي وو خو صرف هغه د جهاد معناوې او هغه سیلونه میزونه بدلو نو اوس بیرته هغه بیا لګیا دي او کوشش کیږي چې بیا هغه جهادي مواد ور واچوي نو دا یوه ستونزه ده او چونکې هغه د خیبر پښتونخوا حکمرانان دي او د خیبر پښتونخوا خلکو ورله ووټ ورکړی دی نو اوس د خیبر پښتونخوا د عوامو مسله ده چې هغوی د دوی نه پوښتنه کوي او کار کوي دا دویمه خبره د ملګري چې کومه د نوابانو اربابانو او د ملکانانو د مولیانو چې کوم خلکو د نوابادکارو نه مالي ګټې اوچتولې د هغې په خلاف بغاوت یا د هغوی په خلاف بغاوت نه و ما ذکر کړی و چې د نوابادکارو د چې کومه طریقې کار دی په نوابادیاتي یا په مقامي خلکو د خپل تسلط برقرار ساتلو دپاره هغې په خلاف باندې بغاوت کیږي خو هغې بغاوت باید چې د سماجي ارتقا په بنیاد وشي نه چې موږ خالص د نفرت په بنیاد کوو د نفرت په بنیاد چې کله موږ بغاوت کوو نو هغه موږ د یو دیوال سره لګوي او چې د سماجي ارتقا په بنیاد کوو موږ دا وګڼو چې یاره سماج ارتقا کوي ژبه ارتقا کوي ژبه هم یو سماجي عمل دی نو په دې کې به خامخا بدلون هم راځي په دې کې به خامخا نوې نوې اصطلاحات هم راځي چې هغه موږ سره نشته هغه بیا اصطلاحات سازي کوو خپله او یا به د هغوی هغه لغتونه موږ خپلوو که بیا دا نه کوو نو موږ ژبه مړه کېږي نو ما صرف دا خبره کړې چې بغاوت چې کوم دی هغه د نفرت په بنیاد نه دی پکار
د شدید تعصب په بنیاد نه دی پکار لکه اوس موږ چې کوم بغاوت کوو د موجوده نو آبادیاتي کالونۍ سیستم ما اول نو خبره وکړه چې موږ اوس هم یو نه آبادیاتي کالونۍ یو اوس که زه دا نو آبادیاتي کالونۍ که زه د تعصب په بنیاد کوم نو دا ما دپاره ډېره ټیک خبره نه وي بلکې د سماجي ارتقا په بنیاد به وکړم او د دې یو بله عجیبه خبره ده چې موږ اکثر په د پاکستان اشراف یې خبره چې کوو نو پنجاب ته ګوته نیسو او په موږ نه زیاته پنجابي ژبه د دې اشراف یې اغېزمنه پاتې شوې ده. ډېره مننه. موږ د پوښتنو دپاره یو بل څه وخت هم لرو که بل څوک پوښتنه لري. مهرباني صدا. زما نوم ارزو زیارتواله دی. زه له محترمه ډاکټر زرغونه رښتین صاحبې څخه دا یو سوال لرم چې موږ په ډېر فخر او ځان ته پښتانه وایو، خو لکه څنګه چې د اولاد اولنۍ تربیتګاه د مور غېږ ده، لیکن زموږ په ډېرو کورو کې چې دي چې کوچنی اول وخت ژبه زده کوي نو موږ د مور پر ځای ورته ممي او د پلار پر ځای ورته ډېډي ور زده کوو. په دې کې د ښځو کوم رول دی؟ آیا دوی د خپل دا ځان دا خو معلومه خبره ده او ټول په دې پوهېږو چې د مور غېږ د ماشوم دپاره یوه لویه دنیا ده، یوه لویه زانګو ده. کله چې موږ وایو مورنۍ ژبه، مورنۍ ژبه څه معنا؟ معنا دا ده چې ماشوم د خپلې مور په غېږ کې هغه الفاظ هغه کلمات زده کوي چې مور ورته ورښیي. هغه اولنۍ کلمه چې ماشوم یې زده کوي فکر کومه هماغه د مور کلمه ده چې باید ماشوم یې زده کړي. خو دا چې نن سبا د مور په ځای باندې ممي یا څه نور الفاظ دوی وایي، دا د دې شرایطو د حالاتو نتیجه ده. ځینې خلک مثلا ممي وایي، څوک به ورته مادر وایي، څوک به لکه مختلف نومونه دي. خو موږ دا هڅه لکه میندې، زیاتره میندې چې لږه تعلیم یافته دي یا ایجوکیشن دي، هغوی خوشحالېږي چې څوک ورته ممي وایي، مګر که په رښتیا یو پښتانه مور وي هغه به هېڅ وخت په ممي خوشحاله نه شي. هغه به وایي چې همدارنګه یوازې د مور کلمه نه بلکې د پلار کلمه، پلار ابا یا دادا یا ابا، دا هم د پلار لپاره د افتخار خبره ده چې یو ماشوم خپل پلار ته بابا ووایي یا دادا ووایي یا ابا ورته ووایي. اما ډېرې پلارونه دي چې فادر باندې خوشحالېږي، خو دا البته هغه احساس دی چې باید موږ پښتانه دغه احساس ولرو. زه به تاسو ته یو ډېر ساده مثال وایم. زما پلار د خدای وبخښي پوهاند رښتین، هغه ماشومان په وړکتون ته نه پرېښودل. وایي چې دا 5 کلنۍ دوره 5 کاله باید دا د مور په غېږ کې په کور کې دا وروزل شي، ځکه که دا هغه ځای ته ځي یا وړکتون ته ورشي هغه نورې خبرې زده کوي. نو هغه مور وبخښئ کور یا کورنۍ لومړنۍ ښوونځی دی چې ماشوم په هغه کې تربیه کېږي. نو موږ ته پکار دي چې خپل ماشومان په خپل کور کې اول خپل مکتب کې خپل ښوونځي کې وروزو، بیا یې نور ټولنې ته وړاندې کړو. زه فکر کوم چې دا به ښه خبره وي. ټول لومړی خو زه د چې کوم مقالې پېښ کړې هغه ته زموږ کوم مبارکي او انتهایي خوشحالي څرګندوم او ډېرې معلوماتي مقالې وړاندې کړې. خو دلته یو شی ما محسوس کړي د 400 مقالو کې که چېرې دا شی یو وجه هغه کم هغه وجه کېدی سي
چې کابل کندهار او پېښور فکري طور هېڅ قسم سره لرې نه دي. لکه څنګه چې حبیب الله رفیع صاحب دا په څلورو ټکو دا ګرده سره راټول کړو: پښتو، پښتون، پښتونولي او پښتونخوا. نو آیا دا نشي کېدی یا څه وجه ده چې د کابل کوټه او د پېښور دغه علمي ادارې یو شان ته سلیبس وړاندې کړي او دغه کې یو بل سره کومک وکړي او دغه یو سلیبس وي، بیا به مسله نه وي د راروان مستقبل لپاره. زما دغه سوال و، بیا باندې تاسې وړاندې. تشکر مهرباني. لطفاً ودا توجه ده. دغه علمي مرکزونه که موږ یو بل سره همکاري ولرو او یو بل سره مرسته وکړو، شاید چې دغه ستونزې زموږ حل شي. وخت بخښنه غواړم، وخت مرسته مدارکه یو ضروري پوښتنه ده، یو ضروري پوښتنه ده. دغه علمي مرکزونه که موږ یو بل سره همکاري ولرو او یو بل سره مرسته وکړو، شاید چې دغه ستونزې زموږ حل شي. وخت بخښنه غواړم، وخت مرسته مدارکه یو ضروري پوښتنه ده، یو ضروري پوښتنه ده. بلې له پښتو ژبې له نامتو شاعر دلیل طلاني کومه مقاله وویله، په هغه کې یوه خبره دلته راغله، دا پښتو چې کومه ټولګۍ راووتله پښتو چې ورزده کوله، په دې پسې به بیا یو کتنپلاوی راتلی او بیا به دغه چې کوله. نورو علاقو خو زه نه یم خبر، دلته په سویلي پښتونخوا ژوب کې زه بیلو بیلو اسکولونو ته بیا تللی یم، هغه قاعدې ارکانو داسې تر شا غورځولي دي چې هېڅ هم نه ورته ګوري. عثمان علام دلته ناست دی او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نور غړي هم ناست دی. شاید درویش دراني په مقاله کې دغه یو سوال و چې آیا دغه سله له شا هېڅ تحقیق او هېڅ معلومات په دې پسې نه راځي چې آیا دا ټولګۍ شور کېږي نه شور کېږي، څه وجه ده؟